بسم الله الرحمن الرحیم. د ملکن ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. سلمان معیار یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. د لاجبوک په دنګو غرونو کې په کوم ځای کې چې په 13 ورځو کې غالبا په 21 تاریخ باندې یو داسې یو پروګرام موږ په خپل باندې وکتلو. یو غریبه کورنۍ، یو ډېر بې وسه او لاچاره کورنۍ چې د هغوی په کور کې نن موږ موجود یو. هغه پروګرام کوم چې زمونږ نور بایګانو ریکارډ کړی و او د هغه کوم کس چې په دې کور کې اوسېدلی د هغه نوم رحمان الله و او رحمان الله بیا په ارنګ کې هغه ته مونږ به په خپل زبان کې داسې وایو چې هغه هلته کې شهید کړی شو. د هغه د خپلو ملګرو د لاسه، د هغه د خپلو خپلوانو د لاسه نن هغه په دې دنیا کې نشته، خو هغه د خپل مر نه پس داسې حالات پریښي دي چې هر یو کس چې زموږ سره دلته کې ناست دی، په دې کوټه باندې ناست یو، هغې ټول د زړه په رنځ باندې داسې اخته کړي ولې چې هغوی نه پس د هغوی خاندان پاتې شوی، د هغوی مور او پلار پاتې شوي، د هغوی بچي خو نه وو خو خویندرونه ورسره هم پاتې شوي دي. تاسو په پروګرام کې مخکې د هغوی د مور او پلار حالات هم وښیو چې هغوی مور او پلار حالات څنګه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څنګه ده؟ خیر. شکر د الله احسان. اول خپل نوم، خپل تعارف، خپل د کلي علاقې پوره نوم د ملکن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فاتح رحمان دی، د لاجبوک کنډرو اوسېدونکی او زما وراره ورک شوی و، نه اتیا ورځې مخکې دا ورک شوی و. د هغه نوم رحمان الله و، د پلار نوم یې چې دی امیرزاده و، زما نوسی کېده، د پلار یې زما وراره دی. هغه د خوارۍ مزدورۍ دپاره تللی و رباط ته په 10/2 باندې، او د دې 10/2 نه مخکې 8 ورځې د دې واده شوی و. د واده 8 ورځې شوی وې، په 8مه ورځ دا تللی و. د خال په رباط کې مزدوري کوله. د مزدورۍ په ټیم کې دلته رینګونه راغلي وو. ملګرو تپوس کړی و چې دا رینګونه ته څوک کوي؟ ویلې چې زما سانډو دی او هغه راته رینګ کوي چې دلته راشه. مازدیګر یې چې چوټي کړله، بیا په هغه وډیګرام سره د شاړي ګټ په پله کې چې دا ملګري کوز شوي دي او دا په مخه په ګاډي کې تللی دی د سانډو زګي ته. بیا چې کله دا د کورک شه او سبا له ورته رفتار رینګ کړی نو موبایل یې بل سړي را چوت کړی و، ورته ویلي چې هغه مزدورۍ له تللی دی چې راغی نو ستا سره به خبرې وکړي. هغه اخري ځل به موبایل یې بیا بند شو. دا د کان زما ورېرونه تللي و، د خال په تاڼه کې نه درخواست وکړه چې زما زوی ورک شوی دی. خیر بیا به دیو تله او راتله بیا، خو مکمل پته نه لګېده. موږ ویل چېرته مزدورۍ له به تللی او را پیدا به شي. بیا د دې هلک کارت تقریبا یوه نیمه میاشت یې ښځې ښکاره کړه چې یاره دا کارت یې کور پاتې شوی دی. نو زموږ په زړه کې شک راغی چې یاره دا کارت خو د دې جب شی دی، د دې هلک نه څنګه کور پاتې شو. نو بیا موږ تانې ته لاړو او تانې والا ته موږ وویل چې هلک ورک شوی دی. دغه سیر نواب د سانډو تانې والا راوغوسته. په تانه کې یې ورته وویل چې بایي د دې هلک ملګري دا خبره کوي چې سانډو یې ورته رینګ کړی دی او درغلی دی ستا زګي ته. هغه سانډو یې وویله چې نه ورته ما رینګ کړی دی او نه زما زګي ته راغلی دی. بیا تانې والا هغه په ضمانت باندې پرېښود او ولاړ. بیا تانې والا ته موږ وویل چې دې CDR برسته غواړي. تانې والا زموږ سره ډېره غټه منډه وواده. د SP پورې، د DSP صاحب پورې، د SHO صاحب پورې، دې ټولو ته موږ حاضر شو. هغو موږ له ډېره غټه چې ده نه افضلي راکړه چې بلکل فکر هم راکوئ دا به پیدا کېږي. بیا چې کومه ده CDR یې راووته نو تانې واده دا بیا راوغوښته چې یاره تا خو ویل چې نه مې ورته رینګ کړی دی او نه زما زګي ته راغلی دی، دا خو ورته 3 ځله رینګ تا کړی دی او 5 ځله ورته ریبل کړی دی. دغه هلک ورته وویل چې زما موبایل کور پاتې شوی و او زما د ښځې د خپلې خور ته دا رینګونه کړل دي. نو هغه ورته تانې والا وویل چې دا ښځه خو په ستا راخینه چې وه دا په کانډرو کې وه د هلک دا ښځه، او د هلک خو په رباط کې مزدوري کوله، موبایل خو د هغه څه په جب کې و. تانې والا بیا راګیر کړله او دغه بل ملګری چې کومه دی جاوید، هغه د دغه ملالې دی او دقه سید نواب وویله چې بایي دغه د جاوید دغه کور دی. بیا هغه ګرفتار کړم چې CDR چې راووته نو بیا خو هم دغه هلک د تانې والا راوغوښته او ورته وویل چې تا ویل چې ما ورته رینګ نه دی کړی او دا خو 3 ځله رینګ ورته تا کړی دی.
نو چې بیا یې کله دا لږ ګیر که نو بیا یې پرېښی و چې بیا یې پرېښی و نو چې دا بل جاوید یې ونیو او راویسته نو جاوید وویل چې او دې سید نواب ما ته ویل چې زما سانډوره روان دی او دې پورې رول ته ورته دا ډاینه وباسو چې راوودو دا جاوید څوک دی؟ دا جاوید د ملالې دی او د دې هلک سبب په دې ډاینه کې کلینډري کوله دی د سید نواب سره او مرګسچی و د دواړو دا هر څه چې وه ښه نو ویل چې بیا را پورې وتو نو دا هلک راغی رحمان الله راغی ډاینې ته وخته او بیا په دغه پله باندې یې پورې وتو او بیا یې رنګ نه ویلې چې دا رنګ نه ډکې راوړو خو بیا عاقبت دا چې دغه ځای کې چې دا وجلی دی دې ځای کې چې موږ ویل ډاینه را ورسوه ده نو دې سید نواب وویل چې یاره دا ډاینه خو تشه نه شو بیا دې کې خو څه باجري وړو نو ویل زه کوږ شوم او ما ورته یو څو بیلچې خاوره ور ورتېله او د ده څه ګرنټي وه هغه څه ټکوله را ټکوله نو ما ته وویل چې دا هلک وژنم ویل ما ورته ویل چې ولې وژنې څه ګناه کړله ویلې چې نه دا زما خینه ده واده کړله د دې خینې سره زما خپله محبت و او دا هلک وژنم ویل ما ورته ویل چې نه مې وژنه ویل دا یکدم راغی په دې سیټ کې ورته ویل چې راځه مونږ دا ډاینه ډکوو ته په سیټ کې ناست راشه لږ بیلچې خو راته ووهه که نه دا هلک چې ویل دا کوږ شم د ده سره یو سازدر و او یکدم یې ورته دې مرۍ ته ور واړتاو د ځاندۍ دپاره او چې ویل بیا یې را واړتاو نو بیا که دا ویاجي و کار څه خو مونږ ته هغه هلک د جاوید دا بیان و نو بیا ویل یو څو منټه پې کېناسته پاسه او چې سای ته وایسته نو بیا یې په خاورې راواړولې او ما ورڅخه ښکلی ده په دغه ځای کې نو دله چې تاڼې والا زور راویسته افرین دی د خال په تاڼې والا دی چې هغه وله زور راویسته نو زه بیا په خپله وویل چې په دغه ځای کې مې وجلی دی او په دغه ځای کې مې پې ګټې ښودلي او په دغه ځای کې مې دفن کلی دی نو تاڼې والا ته بیا ټول دغه وویل او زموږ سره ټوله منډه زموږ تحصیل ناظم دا عمران الدین و زمونږ بیا د یونین کونسل ناظم سیف الاسلام و په دې خال کې روم باچا جسف چې هغه زمونږ رشته دار دی او غټه منډه هغه هم زمونږ سره وواده او بیا تانې واده زمونږ سره ډېره غټه مرسته وکړه نو زه دا خبره کومه چې هلک خدای پاک ښکاره کړه او دا کومه پلرونه وارثین چې دي دا ډېر غټ غریبان دي او غریبان څه چې معذوره دي موږ د ډي سپي صاحب څه ناست وو چې کله موږ له چای راوړه نو چې موږ ته پیالې ډکې کړې نو دا غریب کوش او په دې فرش باندې چې دی نو پیالې راواخېسته په دې فرش باندې څښه دیو چې چای هم څکې نو په جام کې ورته اړی یا خپله یا یې ورته بل سړی نیسي کور یې همداسې دی چې دا څوک د لایق نه دی ډېر غریبان دي او دقه یو رحمان الله و ګټه وټه به یې کوله هغه هم چې دغه ظالمانو دغه حد ته ورساوه د دې رحمان الله نور وروڼه شته؟ د دې نور وروڼه شته خو هغه هم یو چې مشر دی یو چې کشر دی خو هغه هم داسې دغه دي د کار ګټې والا نه دي ډېر غریبان دي جی ګرانه السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم ستاسو پوره ډیټیل؟ زما نوم سیفدار خان دی د لاجبوک کندهار اوسېدونکی یم او ستاسو ډېره مهرباني او ډېره مننه شکریه ادا کوم تاسو د خراله یو زموږ د دې غریبانو حالات تاسو زده کړو او عوام وستو او ان شاء الله ټول به وګوري نو غریبانان دي جزان دي ظلم وسه شوی دی ډېر غټ زیاتې وسه شوی و نو شکریه به تاسو ادا کوو او رحمان الله څنګه که سودا په ژوندانه باندې څنګه او شر شرارت جګړې یا جماعت سره مینه محبت د خلکو سره مینه محبت؟ رحمان الله ډېر غریب عاجز سړی و ډېر ساده مزاجه سړی و هغه لکه نه دغه و بدمعاش و نه دغه و غریب سړی و او ډېر اخلاقي و او د چا سره شر پسته په دې ګاونډیانو سره د هېچا سره نه دی راغلی او ډېر ښه سړی و او بس دغه شان ظلم زیاتې ورسره وشو چې د یو کور والا د لاسه هغه په دې دنیا کې نه نشته او شهادت ورته میلاو شوی دی او شاهد شوی دی. تاسو داسې د دوی خپل تر چې کوم دی او لار چې کوم دی او خبرې نشي کولی که نه تاسو د چا نه څه مطالبه کول غواړئ؟ جی موږ بس د دې عوامو نه هم مطالبه کوو او خاص کر د حکومت نه مطالبه کوو چې دا ډېر غریبانان دي عاجزان دي د روډۍ لاره کې نه لګي او دغه یو هلک و څه چل ول به کاوه کار مار یې کاوه ګزاره به د غریبانانو روانه به د یو وخت روټۍ به میلاوېده او د بل به نه میلاوېده نو موږ د حکومت ته دا درخواست دی اپیل کې کوو چې لکه د دې غریبانانو څه امداد کولی شي نو امداد دې ورسره وکړي ډېر وښیي ځکه چې څه روزي موزي څه ډوډۍ دغه پوزیشن به برابر شي ډېر غریبانان دي. دا خو داسې دي چې یاره بس تاسو د دې رحمان الله ماما یې کړه او ماما مثال خو د پلار یې کړه او پلار خو په بچو باندې ډېر خفه کېږي نو د دوی خو خپل باندې خبرې هم نشي کولی نمبر هم نشي ویلی نو که موږ کنټیکټ نمبر ورکوو نو د چا نمبر به ورکوو؟ جی بس د بل مشر نمبر ولا ورکړئ بل مشر ترې شته دی او نمبر به تاسو ان شاء الله زمونږ خپل کوشش هم دا دی
چې ملکن ټي وي څومره سټاف چې دی هغه دنګو غرونو ته نه ګوري، شپو ورځو ته نه ګوري، نارو نهرو ته نه ګوري، خپل ځان خپل مقام ته رسوي. موږ سره اوسئ، موږ مزید ملګرو نه هم پوښتنې کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تاسو موږ ډېر شکریه ادا کوو او خدای پاک تاسو له دې راتلو توفیق درکړي. الله پاک تاسو خوشحاله لري او تاسو زموږ د علاقې غریزې علاقې ته تکلیف ورغلی او زموږ د غریبانو پوښتنه وکړه او د مسکینانو حال هم واخیستو. تاسو په خپل ټول ریکارډ ټول په پروګرام ولیدو چې دا ډېر مسکینان دي، ډېر غریبان دي. رحمان الله سره ډېر ظلم شوی، ډېر بې دردۍ سره وجلی شوی دی. داسې مرګ د ځناورو سره د داسې وحشیت سره هم څوک نه کوي لکه دې انسان یو مسلمان یو نوجوان څه شوی دی. په دې موږ ټول د کلي علاقې خلک غمجن یو، ډېر خفه یو. الله پاک هغه شهادت ورله ورکړو، الله پاک دې وبخي او د مور پلار ته او د مشرانو ټول ته خدای پاک د زړه صبر ورکړي. او زه ستاسو ډېر شکریه ادا کوم د ملکن ټي وي والا چې راغلی او تاسو د حالاتو اجازه واخیسته. ډېره مننه. داسې ورته ووایي که نه چې مشره د دوی خو په خپله باندې اواز کار نه کوي، زبان یې کار نه کوي. تاسو د چا نه سر مطالبه کول غواړئ؟ جی موږ د دې حکومت نه مطالبه کوو چې د غریبانو سره مرسته وکړي، پوره مرسته وکړي او په زور مزاحمت کوو چې مرسته خامخا وکړي. ولې چې د دوی څه ګټې وټې څوک نشته، پلار او نور داسې دي چې هغه غریبان خپل چای هم نشي څښلی په پیالې کې او نور مالي حالات هم ډېر خراب دي، ډېر کمزوري دي او د اوسېدلو حالات هم ډېر ګډوډ دي. د روزۍ د ګټې وټې دغه یو رحمان الله و چې دوی له به څه دیاړي میاړي وکړه، کور ته به یې راوړه، دوی به ځان له یو ټیم روټۍ وخوړله. هغه سر سیدونه واخیستل شوله، لاړه ختمه شوله. دوی بې اثرې پاتې دي او ډېر کمزوري دي. نو زه د دې عوامو نه د علاقې د مشرانو څومره چې سرمایهدار دي، د چا څه وس کېږي، د علاقې خلک دی، څومره چې د حکومت خلک دي او څوک د دې زموږ د اواز اوري، دوی سره د ښه په ایماندارۍ سره مرسته وکړي او د مرستې لایق دي، مستحق دي. او دا زموږ د ټولو نه دا توقع ده او دا موږ غواړو چې دوی سره مرسته وشي. زما نوم سراج الحق دی، د لاجبو کنډرو اوسېدونکی یم او دا هلکان چې دي دا زما ورورین ده او د ماما زامن دی. دا ډېر معذوره د وخت نه ډېر معذوره دی. دوی سره کومه زیاتې ظلم شوی دی، دا ډېر انتهایی دی. موږ ستاسو د میډیا والا شکریه ادا کوو، ملکن ټي وي او د حکومت هم شکریه ادا کوو. زموږ سره ډېر غټ تعاون وکړو خو اوس د هلکان کوم انجام کې هغه ته ورسي. بیا زه د قوم نه او د حکومت د دا مطالبه کوم چې دا هلکان ډېر غریبان دي، په قوم کې هم ډېر سرمایهدار خلک شته، رحمدله خلک شته. دې هلکانو سره هر قسمه تعاون وکړي. موږ د کلي والا اوس خپل تعاون کوو خو موږ هم غریبان یو، زموږ هم داسې وس نه کېږي. حکومت دې مهرباني وکړي چې دا هلکانو سره مې تعاون وکړي او قوم ته هم دا زما دغه دی چې یاره د هلکانو مندیران هم وکړي. ګرانو کتونکو، دا د رحمان الله شهید ځکه دی چې ظلم ورسره شوی دی، نه د چا سره دښمني وه، نه د چا سره په پوله پټي باندې شر و، نه د چا سره داسې بل سلانجه وه. صرف او صرف د یو غلط انسان د وجې نه هغه نن په دې دنیا کې نشته دی. هغه غلط انسان د هغوی خپل کور والا چې هغه د دوی قاتل جوړ شو او د خپل اوښې په مرسته باندې دا هغه مرګ واقع شو. ګرانو کتونکو، دا د دې بیجان دا کوم چې د رحمان الله پلار دی، نو دا د رحمان الله تره هم دی. دوی نه هم تپوس کوم چې یاره جواب به راکولی شي، خبرې به کولی شي او که نه به شي. ولې چې مونږ کله نوي رالو موږ ته پته نه ده لګېدلې چې دوی مونږ سره سلام شوی او که نه شوی. جی مشر السلام علیکم. ستاسو څه نوم دی؟ هغه غریب خو د خبرې هم نه دی، خو د خپل فریاد هم نه دی. دا هم نشي ویلی چې یاره ما سره ظلم شوی او که ما سره ښه شوي دي. زمونږ ګورمنټ اف پاکستان له، زمونږ د ضلعي انتظامیې له، زمونږ د دې ځګي د عدالت نه دا پر زور خپله یو مطالبه ده چې د دوی چې کوم وراره دی، د بچي په ځای دی، د دغه مشر چې کوم بچی دی رحمان الله او هغه په هرنګ کې دغه شانته ظلم ورسره شوی دی او دوی داسې په هلکه الفاظو کې صرف دا وایي چې زه معاف کول نشم کولی، نه کوم. زما دشمنانو ته دې سزا واورولی شي، هغوی ته دې هم داسې پانسي ورکړی شي چې آینده دپاره بل څوک داسې نه کوي. مشره السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو د رحمان الله پلار یئ؟ رحمان الله پلار یم. رحمان الله ستاسو مشر دی؟ یم نمبر دی. هغه چې نشته تاسو څه محسوسوئ؟ داسې څه کمې؟ زړه مې سوری کړی دی.
نور خبرې رانه ها 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 ډېرې خبرې د نه راوباسو که نه خو صرف دومره ووایه که نه چې یاره څه ویل غواړئ داسې څه مطالبه چې هغه تاسو زمونږ د میډیا په زمونږ په چینل باندې ورکول غواړئ دا ما سره بالکل زیاته شوی او دا ترې ونه قتل کړی شي نو ډېر هم درته څوک منت وکړي نو ماف کوئ یې نه نه معاف کول نشته نه یې ماف کوئ نه نه دا درې ونه قتل شي نو هغوی خو نشته دی نو ستاسو نور داسې څه روزۍ د ګټلو نور څوک شته نه نه نشته د کلیوال در سره مرسته کوي کلیوال یو بل له دغه راکوي مرسته راته کوي یو راکړي بل راکړي ګاونډیان د سره څنګه دي ګاونډیان هم مرسته کوي د دې خپلو ګاونډیانو کلیوالو نه خوشحاله یې او خوشحاله یم ګرانو کتونکو داسې نه ده چې دا اوس په دې ټیم کې په ده باندې دا اړچ مسله ده ته راله بلکې دا د مخکې نه هم داسې دی دغه ظالمانو ته خدای هدایت نصیب کړي چې کم از کم د دوی په دې پلار باندې مې الیکشن ته رحم کړی وی چې د رحمان الله نه پس خو د دوی د ګټې وټې داسې څوک نشته دی دا زمان مستری دی د لور د طرفه که د زوی د طرفه لور د طرفه دوی موږ دا وایو چې ستاسو غټه غټه شکریه موږ ادا کوو د نورې مرستې ستاسو ته نه یو صرف دوا به زده کوو چې خدای هم کامیاب کړي دوا خو ډېر غټ اثر لري که نه دوا خو ښه کار دی خو دا راته وایي چې د رحمان الله د کور څه حالات دي د کور یې چې حالات دي چې غریبانانو به تاسو به ویم نه وبې ښیو درته چې غریبانان د مرستې ځای نشته بیا چې د سړي وچې نو په کمره باندې خو دروازه لګوي که نه دوی پې پیسه لګول ده د بوجو ښه د چا نه څه مطالبه کول غواړئ موږ داسې مطالبه کول غواړو لاول چې غټه مهرباني چې دا وشي چې دا سړي قتل شي او که څوک درته ډېر مینت کوي نو دغه قاتلان تاسو ماف کولی شئ چې پر روړاو روپۍ راوړي نو زما نوستی دی زه پرې اوس هم غمجن یم زما نه معاف کېږي چې دا سړی ما پخپله نه لیدلی او مړ دی نو زه دا نه منم چې دا پاتې شي او که پخپله یې راکوي حکومت او مهرباني کوي که جاسې ما څه نه شو کولی نو په خوله یې به چې غوښه لږه وخورم دا خو د عمران حکومت دی په دې کې انصاف د انصاف به میلاویږي انشاءالله یو شکر دی چې میلاو شي ولې چې دا سړی د مجبورۍ مړ شوی دی بیا دا د چا د لانجې نه و د چا د پارټي نه و د چا د بل څه نه و او داسې جاسې شوی دی چې کډې څه ورتېده او راونیسته یو اتیا ورځې دا ورک و او معلومېده نو خو موږ د غږ د خپل حکومت ته شکریه ادا کوو او د سرکاري ستاسو ملازمان شکریه ادا کوو چې تاسو د غریب سړي تپوس وکړو او هغو پیدا کړو دا رحمان الله ورور چې کوم نه دا ډېر د یو غریب خاندان سره تعلق ساتي د ده سره ډېر انتهایي ظلم شوی دی د ده دا والد صاحب چې تاسو څنګه محسوس کړه چې کوم نه دا په خپله مزدور دی لکه چې کوم نه په خپله د کار روزګار دی هېڅ نه دی دا رحمان الله واحد یو داسې چې کوم نه یو فرد و چې د خپل مور و پلار د خدمت او د خویندو ورونو د سهره وه د هغوی د پالنې د هر څه چې کوم نه بوج په هغه باندې و هغه هم د دغه ظالمانو د لاسه چې کوم نه غریب هغه شهادت نوش کړو او د هغوی د مور پلار دپاره د سهارې بل څه ذریعه څه پاتې نه ده د دې د غربت تاسو په خپله ولد دا کور ملد دا خلک ملد نو د دې لپاره چې کوم نه ستاسو د ملکان ټي وي چې کوم نه دا امید لرو چې د اواز تاسو راچوت کړئ چې یو د دغه ظالمانو خلاف چې کوم نه د حکومت چې کوم نه خپل کردار ادا کړي او د دغه خلاف چې کوم نه چې څوک پورې پانسي شوي چې هغوی پورې دوی پرې نه دي ځکه چې د دې د مشرانو چې کوم نه نو د دې نه بغیر به بل څه خبره تسلي نه کېږي لکه څنګه چې تاسو تپوس وکړئ چې موږ هم دې کلی دی چې هلکه کپره که دا کسان چې کوم نه پیدې راوړي بل څه راوړي چې کوم نه وایي چې نه په دې حد لمونځ تسلي نه کوي او نه دا چې کوم نه دا د غیرت د پښتو خبره چې یو سړی پیسې واخلي چې کوم نه هغه معاف کړي ټیک ده ښه خبره ده خو د هغې دپاره خپل یو حد چې کوم نه دومره ظلم څوک نه کوي دوی چې کلی دی دا لاجبوک دی او په لاجبوک کې دا کنډرو دی او په کنډرو کې موږ د رحمان الله شهید د هغوی خو نشته دی اوس په دې دنیا کې هغوی د مور و پلار سره ناست یو زموږ هم مور و پلار دي هغوی سره دلته کې ناست یو دا هغه ابۍ د رحمان الله ستاسو څه و رحمان الله ژوند به څنګه تېرېده ستاسو سره څنګه ژوند کارونه مې ساتلي وو خو دغه یو هلک پکې دا کار وایو تاسو په دې حالات باندې د الله پاک لاک بار شکر وباسئ
د الله پاک نه شکر وباس. الله پاک ډېره زیاته لویه بادشاهي ده، زمونږ د سوچ نه هغه ډېره زیاته لرې ده. تاسو هغې دپاره دعاګانې کوئ. څه مطالبه کول غواړئ؟ داسې غواړو چې پانسي دي شي، داسې غواړو چې پانسي دي شي. هغې کې خو به خامخا ټیم لګي. تاسو به زه نن نه پرون پانسي شي چې زما له سود وکړي. کوم ځای کې چې مونږ ولاړ یو دا د رحمان الله کمره ده. د کیمرې نه پټ په ناسې نشته، 2 کیمرې لګېدلې دي. دا رحمان الله پلار کم چې په ارنګ کې هغوی ظالمانانو شهید کړی دی، د سیند غاړې ته بیا ښخ کړی و، هغې سره ډېر ظلم شوی دی. کم از کم زه به صرف دومره ووایم چې د یو کس یو جنۍ خوښه ده، دا جنۍ ستا خوښه ده، خو دومره وکړه چې په دې جنۍ باندې طلاق اخیستی شي. دغه اوس د دې و چې بس طلاق به کې خوښ مې نه یې رحمان الله طلاق واخله. خو تا ولې دومره غټ ظلم وکړو؟ همدغه جنۍ ته وایم، همدغه د جنۍ اوښې ته وایم، د هغې دپاره خو تاسو دغه زور استعمالولی شه، په زور به م بولې وې، خو دا ظلم به م نه کولی. دا د رحمان الله مور. مور سلام علیکم. وعلیکم السلام. مور څه ویل غواړي د رحمان الله په باره کې؟ عوامو ته څه ویل غواړي؟ حکومت ته څه ویل غواړي؟ حکومت ته وروره زه دا وایم چې زه د خدای غریبه وم، او ما په چړونو غټ کړي وو، او غټ شوي وو، خدای غټ کړي وو. زما بچی په هغه دې ونه مړ کړو، که دا ښځې اخیسته ما به طلاقه کړې ورکړ به مې وې، خو زما په بچي پورې مرګ نه ور باندې. زما غریب بچی و مړی کړو. خو زه اوس تا سوال کوم چې دا 3 تنه قتل شي، هم دا ښځه او هم دا 2 سړي، دا قتل شي، خو زر ته زره قتل شي، زر ته زره قتل شي. انشاءالله دا د انصاف حکومت دی او انصاف به د سره کېږي. ښه زموږ دا امید دی چې څوک څه کولی شي چې امداد ترې راسه وکړي. زما د غریبې بچی و، برناقې قتل کو، او په سوړه کې ورمنډلی و، هغه باډي باره تکنه هلک و، او پوخته لاسونه یې وله مات کړي وو. ظالمتوب یې زما د بچي څه وکړو. زما د غریبې بچی و، د غریبې د خوارو په خسکو مې غټ کلی و. دا راته ووایه مور، یو منټ که نه ستاسو جړه فریاد په خپل ځای تاسو ډېر جړلي دي، نو نور دی الله تاسو له خوشحالي درکړي. خو دا راته ووایه چې ستا د دینګور حالات به څنګه وو چې کله دا واده شو؟ نو دی به د رحمان الله سره لکه ښځو ته ډېره زیاته پته لګي که نه؟ دا خو ښه وه، خو لکه د اندازې نه ښځه ښه وه، خو ما ته به یو بل ویل چې ستا د زوی مدعي تا ته په کور کې ناست دی، خو ما دا نه ګڼله چې زما دا انګور دي، زما دا زوی مړ کړي. خو یو بل به داسې ویل، خو زما یقین ته نه راتله. خو چې دی بیا دې خور ته وویلو چې دغه زه داسې یم، او دې خور یې ولېږېده، دې مېړه ته یې ویلو، مېړه یې په تانه کې ویلو، نو زه پس د هغه نه پوه دې ته ما وویل چې دا زوی خو زما و، چې زما دا زوی ښه نه و، تا به ما ته ویلې، ما به د خپل زوی غور کړی، خو ستا حق نه جوړېده چې تا خور ته کوله. ما ویل او چې بیا تا طلاق غوښتی، ما به تا له طلاق درکړی، تللی به زما زوی به په ځای ناست وی. ما ته خو د مرګ پورې مور صرف دومره راته ووایه که نه چې کله دا غیب ورک و، نو چاته خو پته نه لګېده چې رحمان الله کم سیټ دی، نو د دې جنۍ د رنګ نه خو پته لګي که نه؟ د رنګ نه په ورځ کې 15 ځله سترګې تورولې، 15 ځله به جوړې بدلولې، ښه سره لاسونه، ښې سرې خپې، لاسونه او سرې شونډې تورې. ستاسو به داسې شک راغلی و په دې جنۍ باندې چې کله دا غیب و؟ نه زما پې هم شک نه راته چې دا، خو بیا پې زما وروسته یو بل چې وویل، نو زما پې شک راغی چې تا ته مدعي په کور کې ناست دی. تاسو سره به د کور په کارونو کې مرسته کوله؟ و مرسته به یې کوله، خدمت هر څه به یې کوله. رحمان الله سره به خپل تعلق برابر و؟ ښه په دغه 2-3 شپو کې تعلق برابر و. اوس هغه هم په جیل کې ده که نه؟ داسې نور اخرنی داسې څه پیغام لري چې هغه مونږ د ملکن ټي وي په شیشه باندې عوامو ته وښیو، دنیا ته وښیو؟ نو ما دې جنۍ ته وویل چې زما د زوی تا ته څه وویله؟ نو ویل مور په دغه کم سهار چې دا لاړه ورک شو غیب شو، نو 2 مې شپې له ما دې ته ویل، مال جنۍ تا ته زما د زوی څه نه ویلي؟ ویل مور ما ته څه نه دي ویلي. نو مال د هلک نو هېڅ هم تا ته نه ویل؟ نه ما ته هېڅ هم نه دي ویلي چې یا ښه دی یا بد دی. ویل د عوامو نه څه مطالبه کول غواړئ؟ څه غوښتنه کول غواړئ د حکومت نه او د عوامو نه؟ نو چې څه وس د چا کېږي، څه امداد کېږي چې زما څه وکړي. ضرور به کوي انشاءالله. ټول نه مخکې امداد به ملکن ټي وي تاسو سره کوي، او بیا به د دې ځای چې د چاپېریال کم خلک دی ستاسو په ګاونډ کې کوم اوسېږي هغوی به هم تاسو سره کوي. دا اوس په دیو باندې د الله تعالی طرفه یو امتحان دی ستاسو په ګاونډیانو، ستاسو په رشته دارانو، ستاسو په دې ټول کلي ملت باندې، ټولو باندې دا
اوس واجب دي چې تاسو سره مرسته وکړي. مونږ چې تاسو د کور ته وکتلو، کور خو داسې نه وي، په دې باندې تاسو د الله تعالی په شکر ادا کوئ. مزید سختي هم د خدای پاک شته، هغوی هم د الله پاک وساتي. او مونږ ته هم دعاګانې کوئ. او زمونږ سره چې کوم ملګري دا کوم خلک دلته راغلي دي، تاسو د تماشې لپاره نه دي راغلي بلکې زمونږ د استقبال لپاره راغلي، دوی ته هم دعاګانې کوئ. او په بس په دې خپل حالات باندې د الله پاک نه لاک بار شکر. ډېره مننه ګرانو کتونکو، دا زمونږ د پروګرام اخرانۍ مرحله کوم چې مونږ ډېر زیات خفه کړو. دا وګوره دا ماشومان، دا به د رحمان الله لاس ته ناست چې لالا جان به مازدیګر مونږ له سره راوړي، مونږ له به ټیپر الوګان راوړي، مونږ له به چېرته دړۍ وړه راوړي، وریجې به راوړي. خو نن رحمان الله دوی په کور کې نشته دی. الله تعالی دوی له نور ډېرې زیاتې خوشحالیانې ورکړي. رحمان الله پیر شي. ګرانو کتونکو، ملکن ټي وي رپورټر سلمان معیار خپل کوشش، زما سره زما څومره سټاف چې دی، سبحان علي زمونږ کیمرامین، زمونږ سره زمونږ بلکې زمونږ یو رپورټر شهزاد پلس خان کوم چې سابقه اپ روحان انکر پات شوی، موجوده د ملکن ټي وي رپورټینګ هم زمونږ سره هغوی کوي. زمونږ سره ډاکټر اجاز صاحب کوم چې د حاجي آباد سره تعلق ساتي، مونږ سره په دې کې زمونږ معاون دی، مونږ سره دلته راغلی دی. ګرانو کتونکو، داسې حالاتو نه هم د خدای پاک وساتي. او د خپله باندې د حکومت نه دا مطالبه کوو چې داسې ظالم ته تاسو کړک سزا اوروئ، داسې ظالم ته تاسو پانسي په وخت باندې ورکوئ. آینده دپاره به بل څوک دومره جرأت نه کوي، آینده دپاره به بل څوک داسې طاقت نه لري چې هغه د یو غریب کورنۍ یو کس راځي، یا د مالدار کورنۍ یو کس راځي او هغه بېځې وجني. ګرانو کتونکو، په دې ځای باندې خو خپل پروګرام اختتام ته رسوم. سلمان معیار تاسو نه اجازت اخلي د خپل سینیور کیمرامین سبحان علي سره. تر بل پروګرام پورې پلوي الله سپارو. پاکستان زنده باد. ملاکن ټي وي پاینده باد. ګرانو کتونکو، زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت در رسي. درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام، اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف. قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسرینا تر نهم کلاسه پوری داخلي شروع دي. هیله پبلک سکول درگئی، مین جی ٹی روڈ درگئی. رابطہ نمبر 0334 844 78 28.